اوسکو پوستا ترکی آوردیجا مالجا شیرین شیرین بچه جانو از قزقلی کاریس چند دفعه دیگه آمدید قرباغ؟ ملازم مرا گفتگی دیجا کس ندیده که دیده باشه مثلا تو مرا ندیدین پیری اول از ما تو را میبینم نه دیگه دفعه خواه آمدید نامدی؟ در کجا؟ ملګرو ویډیو مسکیپ کوئ د دې نه مخکې چې دغه پوره ویډیو تاسې وګورئ غواړم چې له تاسو سره د دې ویډیو په اړه څو خبرې شریکې کړم ویډیو تر اخره وګورئ چې په هر څه پوه شئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ او خپله رایه مو راسره په کمنټ کې شریکه کړئ قدرمن دوستانو دغه ښځه چې تاسو یې خبرې واورېدلې طالبانو له یو هلک سره د افغانستان په قرهباغ کې ګیر کړې ده خو هلک ورڅخه تښتېدلی دی جنۍ هم د تیښتې کوشش کړی دی او بالاخره یې جنۍ نیولې ده او له جنۍ څخه پوښتنې کوي دغه نیول شوې جنۍ چې په اصل کې د کابل ښار د چارای شهید اوسیدونکې ده وایي چې 3 ورونه لرم او پلار مې مړ دی او له شیرین نامي هلک سره قرهباغ ته راغلې ده دغه جنۍ له کابل څخه د شیرین په نوم هلک قرهباغ ته راوستې ده غواړي چې همدلته په قرهباغ کې ورسره خپله بدکاریانې وکړي او هم یې ملګرو ته راوستې ده چې هغوی هم ورسره همدا 2 نمبر کارونه وکړي طالبان له همدې ښځې څخه انټرویو اخلي او پوښتنې ورڅخه کوي چې دغه هلک مخکې څو ځلې قرهباغ ته راوستی خو دا انکار کوي وایي چې دا مې لومړی ځل دی مخکې نه یم راغلی بیا طالبان ورڅخه پوښتنه کوي چې دغه هلک تا ته پیسې درکوي جنۍ ورته وایي چې کله کله یې راکوي او کله یې نه راکوي دغه طالب ورته وایي چې دا ځل یې تا ته 100 روپۍ منلي او 100 روپۍ درکوي او دلته قرهباغ ته یې ته د څه لپاره راوستی د بدکاري لپاره او که نه د ډانس یا ګډا لپاره خو جنۍ بیا انکار کوي چې ما ته یې تر اوسه پورې 1 روپۍ هم نه ده راکړې او دا دغه طالب خبرو ته صحیح ځواب نه ورکوي دغه طالب ورته وایي چې تا ته پیسې هم نه درکوي او نور دې هم څه مطلب نه ده نو ته خو یوه تورسر یې بیا له دغو لونډګانو سره دا څه په خاطر قرهباغ ته راغلی خو دا بار بار بهانې کوي او اصل حقیقت او رښتینې خبره نه کوي خو لنډه دا چې دا جنۍ په کابل کې اوسیږي او همدغه شیرین نامي هلک ورته پیسې منلي دي او قرهباغ ته یې د بدکاري او غلطو کارونو لپاره راوستې ده تر څو ورسره خپله هم غلط کارونه وکړي او دلته یې نورو خلکو ته هم پیش کړي ملګرو تاسو د داسې واقعي او داسې ښځو په اړه څه نظر لرئ نظر مو راسره په کومنټ کې ضرور شریک کړئ